څنګه پوه شو چې زمونږ فیسبوک آی ډي هیک شوې نه ده یا څنګه پوه شو چې زمونږ فیسبوک آی ډي د بل چا په موبایل کې خلاصه ده. دوستانو که تاسو فیسبوک آی ډي په هر ډول موبایلونو کې خلاصه اوسیږي یا تاسو تشویش لرئ چې زموږ فیسبوک آی ډي هیک شوی نه اوسیږي، نو دا طریقه تاسو ته ښیم دوستانو. تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي په کوم موبایل کې مو پخوا خلاصه کړې اوسیږي یا مو هغې څخه لګ آوټ کړې نه اوسیږي، تاسو هغې څخه لګ آوټ کولی شئ. مکمله طریقه راسره په ویډیو کې وګورئ. نو دوستان تاسو به راشئ خپل فیسبوک آی ډي به خلاص کړم. چې فیسبوک آی ډي خلاص کړئ تاسو به راشئ دلته په دې درې کرښو باندې به کلیک وکړئ. کله چې درې کرښو باندې کلیک وکړئ څخه وروسته به تاسو راشئ دلته به سیټینګ انتخاب کړئ. کله چې سیټینګ انتخاب کړئ دوستان هغې څخه وروسته به دلته تاسو راشئ بیا به سیټینګ انتخاب کړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستان لږ ورته انتظار وباسئ. د هغې څخه وروسته دوستانو دلته تاسو به راشئ په دغې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په پاسورډ ان سکیورټي باندې به کلیک وکړئ. کله چې پاسورډ ان سکیورټي باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به دلته تاسو وګورئ دلته لیکلي چې ویر یو ار لاګین، تاسو به دلته دې باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو زه راځم خپل پروفایل باندې کلیک کوم. کله چې پروفایل باندې کلیک وکړو دوستانو دلته ماته معلومیږي چې زما موبایل آی ډي کوم یو چې ده کوم موبایل کې خلاصه ده. دلته وګورئ دوستانو زما په دوه ډیوایسونو کې زما آی ډي خلاصه ده. نو زه غواړم کوم ډیوایس څخه تاسو غواړئ چې دغه آی ډي مو لګ آوټ کړئ، تاسو به راشئ دلته به دغه سلیکټ ډیوایس ټو لګ آوټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو زه غواړم چې د دغې څخه یې زه لګ آوټ کړم. راځم دلته به لاندې به د شین اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ لګ آوټ په دې باندې چې کله کلیک وکړو لګ آوټ نو زما آی ډي به مکمل ډول څخه د بل موبایل څخه لګ آوټ شي دوستانو. تاسو آی ډي به مکمل ډول سره سیف شي.